زما واجب الاحترام عزتمندو مشرانو کشرانو او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو ورونو زه د ټولو نه مخکې د حاجی سرور صاحب او ګران ورور حضرت مولانا زاهد الله محمودی صاحب ډیره شکریہ ادا کوم چې هغوی په دې مصروف ترین وخت کې د مدرسې د افتتاح پروګرام وکړو. محترمو، زه مختصر یو څو خبرې کول غواړم. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ننني د پروګرام تعلق د مدرسې د افتتاح سره دی. د مدرسې افتتاح کیږي او د مدرسې د افتتاح په تعلق سره د دې پروګرام انعقاد کړی شوی دی. محترمو، زه لږه توجه غواړم ځکه چې زه یو څو داسې خبرې تاسو ته کول غواړم چې ان شاء الله تاسو به هم ځان سره څه ویسئ. زمونږ میندې خویندې چې زما دا کم بیان اوري هغوی به هم ځان سره څه ویسي، لیکن لږه د توجه ضرورت دی. زه په خپل بیان کې صرف د دې خبرې ثابتول نن غواړم چې مدرسه په یو څو امورو باندې مشتمله وي. اول نمبر په مدرسه کې د استاد ضرورت وي. دویم نمبر په مدرسه کې د طالب ضرورت وي. دریم نمبر په مدرسه کې د نصاب تعلیم ضرورت وي. څلورم نمبر مدرسه په خپل یو ضرورت دی. سوال دا دی چې د مدرسې دا استاد، د مدرسې دا شاګرد، دغه استاد دا شاګرد او دا نصاب تعلیم آیا د دې ثبوت موږ له قرآن او حدیث راکوي که نه راکوي؟ نن سبا چې کوم خلک دا خبره کوي چې استادانو ته پکې څه ضرورت دی، شاګرد جوړېدلو ته پکې څه ضرورت دی، دا نصاب تعلیم د کوم ځای نه راغلی دی. زه صرف او صرف د دې ثبوت د قرآن نه پیش کول غواړم. لیکن محترمو، یو دا مدرسه ده چې ما او تا ته په نظر باندې راځي. ما او تا خپل بچي مدرسې ته رالیږو، د استاد مخې ته کېنو، لیکن د دې مدرسې نه مخکې یوه بله مدرسه هم شته چې په هغې کې ماشوم بچی تعلیم او تربیت حاصلی، هغه پرورش حاصلی. هغه مدرسه ده د مور غیږ ده. هغه مدرسه دومره لازمي مدرسه ده چې په دغه مدرسه کې انسان ته چې کم تربیت ملاویږي، د انسان چې په کم انداز پرورش کیږي، په دقه پرورش باندې، په دقه تربیت باندې د انسان د ټول ژوند مدار وي، د انسان ټول زندګۍ بنیاد وي. که چېرته د مور په غېږ کې د ماشوم تربیت صحیح وشي، د مور په غېږ کې د ماشوم پرورش صحیح وشي، نو وروستنی ژوند هم د دوی برابر وي. خو که چېرته دا ژوند په دا تربیت غلط وشو، دا پرورش غلط وشو، نو که بیا د انسان هر څومره عمر شي، د انسان تربیت چونکې د مور په غېږ کې صحیح نه دی شوی، د انسان پرورش د مور په غېږ کې صحیح نه دی شوی، نو دا ژوند وروسته صحیح نه وي. د مور غېږ بهترینه مدرسه ده د ماشوم دپاره، او دا دومره لازمی مدرسه ده. انګریزان چې کله په هندوستان باندې قابض شولو، انګریزان خپل یو ټیم جوړ کو چې هغه زما او ستا نوجوان خرابول غوښتل، لیکن بالآخر هغوی په خپل مقصد کې ناکام شولو، د دین نه بېدینه کېدلو کې ناکام شولو چې موږ دا خلک څنګه بېدینه کو. آخر هغوی یو اجلاس راوغوښتو. په دې اجلاس کې هغوی یوه مشوره وکړله چې موږ نوجوانان را تیار کو. هغه نوجوانان مسلمانان وي، دغه نوجوان زما او ستا تهذیب قبلوي، زما او ستا هغه
لباس قبلي زما استا په شان شکل صورت جوړول دا ارڅ قبلي لیکن یو خبره ده کله چې موږ د نوجوان ته وایو چې خپل دین پرېدا دا بی دیني نه قبلي دا د خپل دین نه لري کېږي د دې بنیادی وجه څه کېدلی شي ټول په دې باندې فکر کوو ټول په دې باندې سوچ کوو لیکن بل آخر هغوی ته هېڅ خبره ذهن ته نه راتلله یو زوړ انګریز تجربه کار انګریز دغه ټیم ته وایي تاسو ته پته نشته دی د دې ماشوم تربیت چې په کوم ځای کې شوی دی د دې ماشوم پرورش چې په کوم ځای کې شوی دی هغه یو داسې غیرتمنده مسلمانه مور ده چې هغه مور ورله داسې تربیت ورکړی دی دا ماشوم یې دومره مضبوط مسلمان جوړ کړی دی چې دغه ماشوم ستا تهذیب قبلولو ته تیار دی ستا په شان شکل صورت جوړولو ته تیار دی ستا نصاب تعلیم اخیستلو ته تیار دی ستا په شان لباس اغوستلو ته تیار دی لیکن هغه د مور تربیت اثر دا دی هغه د مور پرورش اثر دا دی چې دغه مسلمانه مور وا د خپل بچی دومره مضبوط مسلمان جوړ کو چې ستا دغه تربیت نشي قبلولی چې ته کله دې ځوان ته وې چې د خپل دین پرېږده بېدینۍ طرف ته راشه د هغه مور اثر نن هم په دې ماشوم باندې دی چې دا بېدینه کېږي نه لہذا که تاسو دا ماشوم دا نوجوان د خپل دین نه بېدینه کول غواړئ که تا په زړه کې دا ارمان وي چې دا ماشوم دی دا زما نوجوان دا دین پرېږدي بېدینۍ طرف ته راشي نو داسې کار وکړئ چې د میندو په غېږ کې دین ختم کړئ د میندو په غېږو کې دین ختم کړئ کله چې د مور په غېږ کې د اسلام نام و نشان ختم شو بیا به دا ځوان ستا دا خبره قبلوي هغه انګریزانو کوشش شروع کو هغوی محنتونه شروع کړل نن د انګریز د محنت اثر دا دی زما ستا په ځوان کې حیا نشته زما ستا په ماشوم کې حیا نشته هغې بنیادي وجه دا ده مخکې چې به کله زنانه ماشوم په غېږ کې سملو زنانه ماشوم له پی ورکوي زنانه ماشوم له سینه ورکوي دغه زنانه په سر باندې د ټولو نه مخکې لوپټه سیده کړي بیا د هغې نه پس ماشوم له د پی ورکولو نه مخکې بسم الله ووایي سورة الاخلاص ووایي د سورة الفاتحه ووایي نو د هغې اثر په ماشوم باندې کېدو په ماشوم کې به حیا راله د مور او پلار په مخ کې به غلطې خبرې نه کولې د مشر په مخ کې به غلطې خبرې نه کولې هغه ماشوم کې به حیا راله لیکن نن هغه انګریزانو دومره محنت وکړو چې کله مور ماشوم له پی ورکوي د مور په غوږونو کې هینډ فرې لګېدلې دي کله مور ماشوم له پی ورکوي یو لاس کې هغه ماشوم نیولی دی بل لاس کې د هغې په لاس کې فیسبوک چلیږي یو لاس کې هغې ماشوم نیولی دی بل لاس کې د هغې انټرنیټ چلیږي نو د دې بې حیایي اثر په دې ماشوم باندې وشو نن زما ستا هغه ځوان چې هغه ځوان په چېرته بېدیني نه قبلوله لیکن نن د مور د تربیت نه کولو په وجه باندې صحیح پرورش نه کولو په وجه باندې هغه ماشوم دومره بې حیا دی چې هغه ماشوم ورکوټی دی لیکن په ده کې د مشر د کشر ادب نشته دی په ده کې د مور او پلار ادب نشته دی بیا ګیله د ماشوم نه کېږي بیا ګیله استادانو ته کېږي لیکن اصل دا دی چې اولینه مدرسه چې هغه د مور غېږ وه په هغې کې د ماشوم تربیت په صحیح انداز باندې نه ده شوی نن انګریزان زما ستا ځوان ته ورکوټی غوندې لالچ مخې ته کړي ورکوټی غوندې لالچ مخې ته کوي هغه مسلمان چې هغه تربیت د مسلمانانو دی د هغه پیدایش په مسلمانۍ معاشره کې شوی دی لیکن کله چې د انګریز دغه ورکوټي لالچ ته وګوري د بنیادي مدرسې د ناکامۍ په وجه باندې دغه نوجوان هغه خپل دین پرېږدي بېدینه کېږي محترم هغې صرف او صرف وجه دا وه چې په اولینه مدرسه کې د مور په غېږ کې د ماشوم تربیت صحیح ونه شو لہذا خویندو میندو ته په دې خبره باندې غور او فکر کول پکار دی چې زما په ماشوم کې زما په ماشومه کې حیا ولې نه راځي هغې تربیت په صحیح انداز ولې نه کېږي د هغې بنیادي وجه دا ده چې زما او ستا د اولینه مدرسه چې کومه ده په دې کې د هغه صحیح تربیت نه دی شوی دا اولینه مدرسه ده د ماشوم دپاره دویم نمبر مدرسه محترمو دا ده چې په کوم کې دا استاذ کینی ته خپل بچی رالیږې دا استاذ کینی شاګرد ورته مخې ته کینی زه د دې مدرسې ثبوت د دې استاد ثبوت د دې شاګرد ثبوت د قرآن نه پیش کول غواړم ابراهیم علیه السلام د اهل مکه دپاره دوه قسمه دعاګانې وکړلې د اول نمبر دعا تعلق دا د رزق سره دا د خوراک څښاک سره دا د مادیاتو سره د دویم نمبر دعا تعلق دا د روحانیاتو سره اول نمبر حضرت ابراهیم علیه السلام د اهل مکې دپاره دعا کوي اهل مکې دپاره دعا کوي واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ابراهيم عليه السلام د اهل مکه د پاره د رب نه دعا وکړه الله اهل مکه کې چې کم خلک پتا باندې ایمان راوړي الله اهل مکه کې چې کم خلک په آخرت باندې ایمان راوړي ورځ په قیامت باندې ایمان راوړي الله د اهل مکه د پاره رزق ورکا لیکن رزق هم د میوه رزق ورکا الله اهل مکه د پاره رزق ورکا لیکن رب العالمین خو صرف د اهل مکه رب نو هغه صرف د پاکستان والو رب نو هغه صرف د افغانستان د هندستان والو رب نو رب العالمین د ټول دنیا رب دی. الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام دا دعا نیمګړې قبول نه کړله. ابراهیم علیه السلام دعا په دې انداز باندې قبلای ابراهیم کوم دعا چې تا کړې دا دغه قبلومه زه هغه کس له بم رزق ورکومه د میوونه به رزق ورکومه څوک چې په ما باندې ایمان راوړي څوک چې ورځ په آخرت باندې ایمان راوړي لیکن په دنیا کې زما رحمت عام دی زه رب العالمین یم زه د هر انسان د پاره رب یم زه څنګه مسلمان له رزق د میوه ورکوم دغه شان رزق به زه کافر نه هم ورکوم لیکن ها امتیاز او فرق په آخرت کې راولم مسلمان له به الته بیا هم راحت ورکوم مسلمان له به الته بیا هم نعمتونه ورکوم لیکن کافر به خپل عذاب تراکاګم چې زما په حکم باندې عمل نه دی کړی. د ابراهیم علیه السلام د اوله دعا مکمل قبول شوه. نن تلال شه مکه مکرمه ته مدینه منوره تلال شه تاسو کې ډېر خلک تللی الته قسم میوه به تاته ملاویږي هغه میوه چې تا به چېرته په ټول ژوند کې هغه نه لیدلي دا صرف او صرف د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه چې اهل مکه له رزق د میوه رزق ورک نن قسم میوه به تاته الته ملاویږي. بهرحال ابراهیم علیه السلام اول دعا د اهل مکې دپاره د رزق کړې وه. دویم نمبر دعا د روحانیاتو وه. ابراهیم علیه السلام دعا کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الله اهل مکې دپاره د دوی کې یو داسې پیغمبر راولېږه یو مقام او مرتبه والا پیغمبر راولېږه الله چې دغه پیغمبر کار بدای چې ستا آیاتونه په اهل مکه باندې اوري ستا آیاتونه په اهل مکه ته سناوي. الله دویم نمبر کار بدای تعلیم د قران به ورکي. الله دریم نمبر کار بدای تعلیم د حکمت د دانای او د سنت او د حدیث به ورکي. څلورم نمبر کار بدای چې دا به د خلکو تزکیه کوي د خلکو عقاید به صحیح کوي. الله رب العزت دا دعا د ابراهیم علیه السلام قبول کړله. ابراهیم علیه السلام د یو شان والا پیغمبر دعا کوي الله د شان والا پیغمبر راولېږه. اول نمبر چې کې دوه خصوصیت داوي الله اول ربنا وبعث فيهم الله د دوی د جنس پیغمبر راولېږه الله د اهل قریش نه پیغمبر راولېږه الله د دوی د جنس انسان راولېږه فرشتہ او پیرانو کې څوک مرالېږه. دویم نمبر الله د دوی نه منهم د دوی اهل مکه د دوی نه بوي د بار نه پکې سړی مرالېږه. الله دغه پیغمبر ذمہ داریان به سلور وي. اول نمبر دا به تعلیم دا به شي کوي ستا آیاتونه به خلکو ته وروړي. دویم نمبر دا به تعلیم د کتاب ورکي. دریم نمبر دا به تعلیم د سنت ورکي. څلورم نمبر دا به تزکیه د نفس کوي. د ابراهیم علیه السلام دا دعا هم الله رب العزت قبول کړله لیکن د دې دعا تعلق د روحانیات سره. اول نمبر شی هغه دا چې استاد کتاب تلاوت وکړي استاد آیاتونه به خلکو باندې لولي. دویم نمبر ټکی راځي دویم نمبر ذمہواری د پیغمبر بیان کړه ويعلمهم الكتاب تعلیم به ورکړي. زما استاد په معاشره کې تعلیم ورکوونکي ته هغه ته استاد ویل کېږي په عربی کې هغه ته معلم ویل کېږي. تعلیم به ورکړي تعلیم ورکوونکی معلم استاد دی. نو ابراهیم علیه السلام دعا کوي دا پیغمبر به معلم وي دا پیغمبر به خلکو ته تعلیم د قرآن ورکړي دا پیغمبر به استاد جوړیږي د ټول خلکو. ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوله. الله دغه پیغمبر راولېږو. الله دغه پیغمبر په ذمہ داریانو کې دویم نمبر ذمہواری دا بیان کړه چې دا به تعلیم د قرآن ورکړي. نو تعلیم ورکوونکی څوک تعلیم ورکوونکی استاد وي په عربی کې ورته ویل کېږي معلم. نو دې ځنه ثابت شو چې استاد د قرآن نه ثابت دی استاد به تعلیم ورکوي. دویم نمبر په دې کې مخکې ټکی راځي هم تعلیم به د خلکو ته ورکوي. چاته چې تعلیم ورکول کېږي هغه څوک وي متعلم. عربی کې ورته متعلم وي ما ته ورته په خپل دغه کې شاګرد وایو. یو طرف ته به استاد وي معلم به يعلم تعلیم د کتاب به ورکوي استاد د قرآن نه ثابت دی. دویم طرف تعلیم به چاته ورکوي شاګرد ته به ورکوي طالب علم ته به ورکوي
ورکي متعلم ته به ورکي متعلم او د شاګرد ثبوت هم د قران نه دی لیکن آیا د دوی په منځ کې به تعلیم نصاب سوي هغه نصاب تعلیم به پکې سوي الله رب العزت تعلیم نصاب مونږ ته بیان کو نصاب تعلیم بیانې ويعلمهم الكتاب تعلیم به د څه ورکي د کتاب دریم نمبر ول حکمه تعلیم به د حکمت ورکي د حدیث تعلیم به ورکي نو په دې مدرسو کې څه شامل څه پڑھاويږي تعلیم د کتاب قران دی کنه قران پڑھاويږي کنه پڑھاويږي احادیث پڑھاويږي کنه پڑھاويږي نو ګوره موږ ته درې وانه امور الله رب العزت په قران کې بیان کړل د استاد ثبوت امرا لراکو دا استاد په سبق پڑھاوي د شاګرد ثبوت امرا کو دا سبق په پڑھاويږي شاګرد ته د دوی په منځ کې باندې نصاب تعلیم سوي الله نصاب تعلیم هم بیان کو دا نصاب تعلیم به قران وي لیکن آیا دا کله چې درې وانه شوزونه د قران نه ثابت شلو د استاد او د شاګرد او د تعلیم نصاب پڑھاولو د پاره دا یو طرف ته استاد ناشته یو طرف ته شاګرد ناشته د دوی په منځ کې نصاب تعلیم قران پروت دی د دوی د پاره د یو ځای هم ضرورت ده په سرک باندې دوی نشي کې ناستله په بل غلط ځای کې دوی نشي کې ناستله لہذا یا به د استاد شاګرد نصاب تعلیم یا په جماعت کې وي یا په مدرسه کې وي نو مدرسه او جماعت دا د اقتضاء نص په تور باندې ثابتېږي محترمو نو څلور وانه شیزونه موږ ته د قران د آیت نه ثابت شولو استاد هم ثابت ده شاګرد هم ثابت ده نصاب تعلیم هم ثابت ده مدرسه هم ثابت ده محترم الحمدلله زمونږ یو شی د قران نه ثابت ده اوس چې کم خلک دا خبره کوي چې لکه د استادان په کې د کم ځای نه راغلي دي د طالبان په کې د کم ځای نه راغلي دي د مدرسه په کې د کم ځای نه راغلي ده د نصاب تعلیم په کې د کم ځای نه راغلي دي زمونږ جواب پسې د نصاب تعلیم د هغه وخت نه راغلي دي د استاد هغه وخت نه راغلي دي شاګرد د هغه وخت نه راغلي دي په کم وخت چې الله د لوح محفوظ نه د آیت را نازل کړي دي ابراهیم علیه السلام دعا کړې و الله د لوح محفوظ نه آیت را نازل کو د څلور وانه شذونو ثبوت یې موږ را کو چې ګوره دا شته دی محترم مدرسه ثبوت د قران نه وشو کو نه شو ثابت ده کنه د ثابت نو ماته وای قران سره مینا ساتل پکار دي کنه دي ساتل پکار کوم شی چې د قران نه ثابت وي هغه سره مینا ساتل پکار دي کنه دي پکار د مدرسې استاد سره مینا پکار ده کنه ده شاګرد سره پکار ده کنه ده نصاب تعلیم سره پکار ده کنه ده مدرسې سره پکار ده کنه ده مدرسې سره په خله باندې صرف مینا نه کیږي څه ضرورت دی هغه باور کې نو الګ واستامینه اظهار کیږي بهر حال محترم دا خو د قران نه ثبوت د احادیثونو هم د مدرسو ثبوت شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې د دار ارقم په نوم باندې مدرسه جوړ کړله په دار ارقم تبع هغه صحابه کرام چې کوم بنوي مسلمانان شول هغه براتلو یا د مکه اوسیدونکو کوم صحابه کرام وبا د شریعت احکام زده کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدرسې دار ارقم ته براتل دا یو پټه مدرسه وا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به د صحابه او تعلیم او د تربیت دغه ځکه اهتمام کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې د صفه په نوم باندې مدرسه قائم کړله چې په دغه مدرسه کې په یو وخت باندې اتیا کله د دینه کم کله د دینه زیات صحابه کرامو سبق ویلې او یا طالبان په کې موجود وو دغه شانت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شانت کس د په اولنۍ مدرسه کې په دار ارقم کې مسلمان شو ایمان په کې راوړو به چې دوی کله مدینه منوره ترال د صفه په نوم باندې مدرسه قائم شوه کله به طالبان زیات شروع کله به کم شروع لیکن کله چې دا خبره اسلام د جزیره العرب نه بهر اوته به د مدرسو د بنیاد د مدرسې خوري شولې نو هغه مدرسې چې کله شام فتح شو په شام کې ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ مدرسه قائم کړله چې په هغه کې به د سلو نه زیات طالبان پاتې کېدل سبقونه به پکې حاصلول د الله کلام به پکې حاصلو د الله رب العزت پیغمبر احادیث به پکې حاصلول کله چې شام مصر فتح شو عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د مدارس او د مساجد دومره بنیادونه کې خوستل ډېر مدرسې جوړ کړلې ډېر بنیادونه د مدرسو کې خوستل ډېر بنیادونه د جماعتونو کې خوستل کله چې مصر نه رسته هغه فارس او عراق فتح شو نو په کوفه کې د مدرسې بنیاد کې خودلې شو چې هغه یادېدل د عبد الله بن مسعود په نوم باندې دغه مدرسې نگرانی کوونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغه محتمم حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د مدرسې اهتمام سنبالو
کله چې حضرت عبد الله بن مسعود د دنیا نه رخصت شو د هغه دوه شاګردانو اسود او علقمه هغه د مدرسه سنبال کړله. کله چې دوی دوانه د دنیا نه رخصت شروع د هغه نه پس ابراهیم نخعی رحمت الله علیه دا مدرسه سنبال کړله. د هغه د مرګ نه پس دا مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سنبال کړله. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه پس د هغه شاګردانو دا مدرسه سنبال کړله. د دوی نه وروسته چې کله د کوفې نه خبره ووتله اسلام دومره خور شو په وسط ایشیا کې په بر صغیر کې د مدارسو یو برمار جوړ شو. دومره ډېرې مدرسې جوړې شولې چې د هغې شمار په کتابونو کې نشي راتللی. د هغې شمار د انسان د وس کار نه دی. لیکن کله چې سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه په هندوستان باندې قبضه وکړله هغه دومره مدرسې جوړې کړلې په زراو مدرسې باندې جوړې کړلې. د مغل بادشاهانو د مدرسو په جوړولو کې بل چل کر حصه واخیستله تر دې پورې چې زنانو هم مدرسې جوړ